چا وته دا یو پټکی د پاره دومره تکلیف دی او ځان دې په کافرانو زخمی کا دا ولې په تاسو ته څه پته لګی دا په دې پټکی کې ما د حضور پاک وخت مبارک خو دی د هارون الرشید وزیر سره یو دوه وخت مبارک دینا جوړو ډیر پریشان دا وزیر راغی وسره کېناس وی بادشاہ سلامت والی پریشان لګون دې خفا معلومیږي تا قړې رخبات شي وکړه پس پریشان یې روي طبيعت می ټیک نه دی وینا ما ته وایا د څه قسم خدمتي چې زو کم زبر خفقان لري کم وی بس په یو سیس خپه مو ډیر زیات په مال نیم خپه مال ډیر زیات په بچو نیم خپه بچی می خيار قابلان دي او قدم مرشم نه ځای کیږي ځان لکار استیش او په خزم نیم خپه خزم می خقشتخ کلی دي او مال وسره د قدم مرشم نو گزارم کیږي نو ډیر خلک به په نکاح واخلي د زمکو باندې مم پروا نشتا نو ولی پریشان وی خپه پدیما چې مرشم الله ته مخامخ شنو ما سره به الله سکي وی خماخ وی قبل ساجتی هر قسم نو زید له پورا کوم وی وجد خو مشتتی پورا کول چې خو پورا به نه کی وی وایا چې زما تر اجت یو لی پورا کول شم نو خامخا به پورا کوم وایا راته وی نه پورا نشي پورا کول وی پورا کومه وی وعده را سره وکا وی وعده مې در سره وی خدا سے وکا چې تاسو سره د حضور پاک مبارک وی اختری امال راک او تسوي وی سیب دا وی اخت خو چې خلکو تخیب نو پدې خضر لوی خیرات کوم لوی صدقه کوم او بیا مسلمانان را جمع کما صدقه پیو خرم او بیا وتا هغه وخت مبارک خیم او دې وخت کې هم سره سشتنه نو 2000 اشرفه ولا ورکړي وی سونه خیرات کې وی دومره پیسې وی هدا 2000 اشرفه والا او پدې خیرات کو خدای وخت مبارک راک وی وعده مې د سره کړی د ګندا وخت مبارک دا ورکړي شي نه راویل هارون رشید له ورکړل هارون رشید وته سوی وی وزیر صاحب ما دا فیصله کړی و کته د دې په واس کې دا ټوله بادشاہي غواړي دا مم دل درکول خو ساده 2000 اشرفه دی وغوښتل وی خچ کله زمل شم هارون رشید وی نو دراسه به کې چې دا وخت مبارک بد وځای کې پقین چې به کټ کې نو دا یو بم یو طرف تر دوه کې دی دوه مې بل طرف ته کې دی ممکن دا کده حضور پاک د دې مبارکو اندامونو د اعضاء د وختو د برکتنا پروردگار په ما باندې خپل فضل او خپل کرم وکړي ځکه قرآن شریف کې الله فرمایي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم خالد ابن ولید د یرموک په جنگ کې شریکو پټکې ته پریوت د کافرو په طرف کې دا پټکی لپاره دوباره د کافرو په صفونو کې ورننوت خلکو یې ونی کرو غدا سکے د دنیا د کافرانو په میانس کې ګور ورننوت په صفونو کې ننوت هغه پټکی د کافرو د میان نه اوچت کو پساره کو او هغه د وجه زخمی شو چا وته دا یو پټکی لپاره دومره تکلیف دی او ځان دې په کافرانو زخمی کا دا ولی په تاسو ته څه پته لګی دا په دې پټکی کې ما د حضور پاک وخت مبارک خو دی وی چې سامي او ته پروا به نه وخت دا وخت مې لاس ترال کدا چې د کافر لاس د تری او غي بیا د بکړي او بیا بسو نو د حضور پاک مبارک دا خاصیتونه دي رون دی بل خاصیت چې نو کان مبارک صحابه محفوظ کړي وخت مبارک صحابه محفوظ کړي دي پانی مبارک صحابه محفوظ کړي دي او کوټ مبارک صحابه محفوظ کړي دي او جام مبارک صحابه محفوظ کړي دي حضرت انس د بخلق رالل وي مونږ ته جامو خای چې حضور پاک مبارک په بس کړي دي نو یې د لرګي او جام رال راوست او په میان مات شو نو پتار باندې تړل شو وی پدې کې ما پیغمبر علی السلام باندې وبس کړي دې محفوظ کړي دي دارنګ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم توره مبارکه او دا غیز غره مبارکه د صحابه محفوظ کړي دي سب مدینه شریفه کې شتا او ډیر زیات تبرکات په ترکیه کې په استنبول ښار کې التلوی میوزیم عجایب ګرد پارک کې ډیر زیات تبرکات پراته دي او په شام کې مشتا دمشق او په مصر کې مشتا او په مکه مکرمه کې یو عجایب ګرد هغه کې مشتا او مدینه منوره کې مشتا دا د حضور پاک خاصیتونه دي زمارونو بل خاصیت د حضور پاک سو ابادری دومره بهادر په مخ د ځمکه څوک نه دي تیر شوی کم چې نبی علیہ السلام مبارک د احد په جنگ کې لږ غوندې صحابهونه غلطي وشوه نو کافران پرې حمله شو نو صحابه یو خوا بل خوا منتشر شو په منډه شو او پیغمبر علیہ السلام دقسې په میدان ولاړ تختی نه کافران پې غزارونه کوي او نبی علیہ السلام په میدان ولاړ د حنین په جنگ کې په درو کې کافران ناستو مسلمانانو ته
او دغه شو بارانونه پیوکړل او صحابه کرام منتشر شو په منډه ترل شو او نبی علیہ السلام دغه څه په خپل ساری باندې سور دی او صحابه راځي چې د ساری مخ کې نشي او نبی علیہ السلام زور لګای او چې بیا صحابه او صحابه نه پرې خو لوتن حضور پاک دې شو او دا आवाज کوي انا النبي لا کذب انا ابن عبد المطلب زه پیغمبرم او رښتونه پیغمبرم دروغجن نه او زه عبد المطلب زویم ورته تختمنا صحابه چاته پوښ کړی دی وی د هونر په جنگ کې تاسو تختیدلې وی موږ څه کې د موږ امام ولاړ ونه تختیدلې حضور پاک موجود نبی علیہ السلام فرمایي وی مال خدای دا خاصیت را کړی چې زما په دشمن روب د یو میاشت په مزل کې دلري زما روب په دشمن ورغورځي خو باید سړی د غیرت نه راځي او جنگونه کوي دا خصوصیت د پیغمبر علیہ السلام بہادر طاقت څومره زیات بل خاصیت یې سره دا د حضور پاک خاصیتونه راځي دومره طاقت د حضور پاک د دنیا د سلورو زرو ځوانانو برابر راغته د سلويختو جنتیانو عمر طاقت او د یو جنتی طاقت د دنیا د سلو ځوانانو په مکه مکرمه کې یو پهلوان ورکانه اراغ نبی علیہ السلام ته ودرېد وی کته پیغمبر نو د پیغمبر طاقت زیاتی مال په کبډی راشه بدل راو پر ظلم ته برښتونه پیغمبر او کمارو پر ظلم دروغجن حضور پاک فرمایي حیران شوم چې خدای دلته څه جواب ورکړي که کبډی ورسره نکو او هغه داسې پهلوانو چې پالاقو بغردید لوی مضبوط پهلوان یو پهلوان هغه ته نشو ټینګېدی که کبډی ورسره نکو وی به چې دروغجن که کوم نه دغه کبډو لري راغلی بده خبر رس پکه خبره هغه شور جوړ کوي دا را میدان ته دي شي د پیغمبر مضبوط طاقت ما سره مقابله وکي کمیراو پر دروغجن به کیراو پر دروغشتونه به حضور پاک مجبور شي چې مجبور شو ور مخامخ شو خلق و تویخ پل قولت پام کوا وستا خو دومره غټ وجود نه خو ډېر لوی پهلوان یو دی کې سره نقصان در نه کی زوی الله بخیر کی چې څنګه سره مخامخ شو حضور پاک رکانه دی لاس ته لاس ورسه دا لاس یونیو او چې دی کې ورکړه ځانته په وړې دی رکانات ته چې کړه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله چا ورته دا ولي په یو دی کا وی قسم دې کړې انساني دی کا ما غټو پهلوانانو سره پرزور نه کړی دي او ډېرو پهلوانانو را غردولې مو ډېر مې را غردولې دي وی دا بل شان دي کوا دا بل شان طاقت دی وی دا سه زور او د یو لاس طاقت ما په زندګۍ کې د ډېرو پهلوانانو نه دي لیدلې خدای مسلمان دا د حضور پاک مضبوط طاقت بهادر او د لوی طاقت خاوند لیکن ته وای چې دومره لوی طاقت د چا په خوراک به ډېر خوري ډوړې به ډېر خوري پهلوان ته ور دروازه یو ګټ په یو وخوري نه د حضور پاک ډېر معمولی ډوډۍ ډېر لږ سیز باندې با حضور پاک په اکتفا کوله لږه وبې اسکل او لږ خوراک وکاو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو فائدت امت تسونه رسیدلې بل خاصیت د حضور پاک مخکې چې څومره پیغمبران د هغې به خاص یو قوم ته راتلل یا د یو کلي دپاره به پیغمبر لکه مثلا تورنځو کې به یو په عثمانزو کې به بل او په چارتزه کې به بل او په پېښور کې به بل او حضور پاک دا د یو کلي دپاره پیغمبر نه دی او نه د یو قوم دپاره د حضور پاک د زمانې نه تر قیامته پورې چې څومره مسلمانان دي او په کم کم کلي او علاقو کې دي د ټولو د هدایت دپاره خدای پاک رالیږلی دی بل خاصیت بل خاصیت یې څه دی د حضور پاک نه مخکې چې څومره پیغمبران تیر شوي دي د هغې تعلیمات به امت ته رسېدل او امت به پې عمل کوه خو چې بل پیغمبر به راغی بس د هغه تعلیم به منسوخ شو او د حضور پاک دا خاصیت دی چې د هغه نه پس بل پیغمبر به نه راځي وی زه پیغمبر یم او زما نه پس نه بل رسول راتلی شي او نه پیغمبر راتلی شي او نه زما دین په د بل پیغمبر په دین منسوخ کېدی شي دا د حضور پاک مبارک خصوصیت دی او لوی خاصیت یې څه دی نن دې په دنیا کې ما درته ویل نورو پیغمبرانو د قبرونو سوچه پته نه لګي ګمان او شک شته او زمونږ د خپل پیغمبر قبر مبارک محفوظ دی د هغه د صحابه حضرت ابوبکر او حضرت عمر رضی الله عنهما حضرت عثمان د هغې قبرونه معلوم دي حضرت علی رضی الله عنه په کوفه کې دفن دی د هغه قبر معلوم دی کلی معلوم دی چې کم کلی کې پیدا شوی او چې کم ته هجرت کړی پکې وفات دی هغه معلوم دی جمعه ته معلوم دی تر نن پورې
محراب محفوظ دې تر ننه پورې چې کوم کې منځ کړی دی د کومو کویانو نه چې حضور پاک بس کړي دي که تراخه کویان به هغه خواږه شوي دي. دا د حضور پاک بل خاصیت یو ناشنا خاصیت د حضور پاک درته بل وښیم. د حج په موقع به څاروي حلالوي. د حج په موقع هم خلک څاروي حلالوي. سخي څومره او سخي دومره سخي دی چې د حدیبیې عمره کې ګورې څاروي حلالول څه واجب فرض نه دي، مستحب دي چې څوک عمره وکړي څاروي حلالوي، واجب فرض نه دي. لیکن د حدیبیې عمرې چې پیغمبر علیه السلام ته ځان سره شپېته څاروي بوتلي، شپېته واړه حلال کړل، دومره سخي. او بیا ورپسې په بل کال عمرة القضا کوله نو اویا څاروي بوتلي هغه حلال کړل. او د حج په موقع چې خلک حج ته لاړ شي نو یو څاروی حلالوي، هغه هم چې د ټپ ټپ ګوري چې لږې پیسې پرې ولګي. هلکه دا کټ په څو دی؟ په 400 ریاله. مړه لږ ارزان کړه که نه، هغه چیلې په 300 ده، بله په 200 ده. د ګوډې توشلې ته یې نه ګوري خو چې پیسې پرې کمې ولګي. حج کې ښه څاروی حلالول پکار دی. پیغمبر علیه السلام څو حلال کړي دي؟ 100 څاروي حلال کړي دي. دومره پیغمبر علیه السلام نبی علیہ السلام سخی 100 څاروي حلال کړي. او ګور یاد ساته په دې 100 والو کې ځان سره امتم شریک کړي. خدای دې ثواب کې ما سره زما امتم شریک کړي. او ناشنا ټکي ته بل وې دا ګډان چيلي چې خلک حلالي نو راسمې لوي تړي ولالي او اوخ چې حلالي په ولاړه حلالي. ما لیدلې په خپل په مکه مکرمه کې اوخ هغه په ولاړه حلالي راسملو له ګران مې چې سمې له ساتي وتلم ګران نو اوخ ته پاره چاله جوړ کړی یو په ولو تړي په ولاړه حلالي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې اوخان حلالول نو یو اوخ به تدبل نو بل دبل نه ماره مخکې کوله چې لومبه مالال په بخاری شریف کې حدیث دی. بل خاصیت سارو به مره د یو بل نه مخکې کوله چې لومبه دې مالال او لومبه دې مالال حالانکه ساروي تختی چرګ ته پته ولګي چې مانی سی ولالي می چاړو ویني هغه په شروع کندو منډي وای یا د قربانې پر ورځ باندې چې ساروي ته پته ولګي چې ما ولالي نبی سوکراټي ګوري نشي منډي وای. او د شریعت مسلم دا چې ساروي لاله ان شاء الله دې پټه एकदम مخه وته مخه چې وی تر بیا چاړه را. لیکن هغه خان پیغمبر علی السلام مبارک ته ستونه مخه کول دی. بل خاصیت په شام مبارک کې مهر نبوت او دی. بل خاصیت شاد د دوار اولو پمینس کې دا کمتر داګي عمره د زر کې داګي عمره او دا کمتر بوال دا کمتر داګي عمره مهر نبوت. صحابه وای مونږ پیغمبر علی السلام ته ورته غاړه وتلو نیت او مقصد هم پکې دا چې دا مهر نبوت سره ملاسو لګي. او جلال الدین سیوطی لیکلو چې پاغي باندې دا خط لیکلو سر انت المنصور الله وتمهر لګولو چې دا چې کوم ځای سیر کې او ګرځي ګرځا تاسو رب الله تر طرف نه امداد کیږي. دا د حضور پاک خاصیت. صحابه وای چې موږ په پیاده روان او پیغمبر علیه السلام برا سره نو موږ به تیز کړو هغه به تیز نه ته په عام رفتار به ته لیکن موږ ته په لار را لاندې کړی نه موږ ته نشو مخکې کېږي. وی داسې به معلومېدل لکه چې ځمکه ورته راغونډېږي. او عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي وی چې کله به مسکې شو یا خندل به وی قسم په خدای چې غاښونو مبارکو به یې رڼا کوله. وی د غاښونو برېښنا او رڼا دا به موږ ته محسوسېدله. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترخونه مبارک سپینو مونږ چې ترخونه خرایو یا ویښتو باسو رنګ بدلوي د هغې ترخونه مبارک سپینو تک سپین په احادیثو کې راځي چې کله به د څادر پریوتیاو کې نه بار بار وی حتی رأینا بیاض ابته حتی رأیتو بیاض ابته وی ما د حضور پاک د ترخونه مبارک سپینوالی لیده. بل خاصیت یې څو چې وده به شو نو سترګې به ودې وي زړه به بیدار زړه به وحی ته متوجه الله تعالی به ورته وحی رالیږل نو زړه به بیدار او سترګې به ودې وي. دا د حضور پاک مبارک خاصیتونو خصوصیاتونو. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب په خپل आवाज باندې اسلامي واقعات او اسلامي بیانونه اوریدلو لپاره زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ملګرو سره شیر کړئ. نو د سیرت د جلسو یو فائدہ ده چې د پیغمبر علیه السلام د حالاتو نه سړی خبر شي. دویم چې د هغې عظمت د سړي په لکه کې ایښودلی شي. او درېیمه فایده یې سي د دې تقریرونو درېیمه فایده یې رونو دی چې سړی د پیغمبر علیه السلام حالات ګوري او په هغه نقشه ځان جوړ کړي. دی غټه فایده ډېر خلک یې لګیایي د سیرت په جلسو کې
او ډېر خوشحالي سرونه مړقوي او سبحان الله الحمدلله هم ډېرې چغې وایي لیکن عمل نه کوي. زمونږ پښتانه بیا هم ښه دي خو پنجاب کې دا مصیبت زیات هغوی د جلسو له ډېر زیات اهمیت ورکوي او بیا نه مونځ کوي او نه روژه نیسي. یو سړی و که نه ښځې پاسه وي پېشمني له پاسه پانسې دا خو ډېر ګران کار دا هم پنجابیان دي وی روژه نیسه نو دا به څوک نیسي روژه احسان کار دی روژې به یې خوړی هغې وایي روز پټان جانې روزه جانې پښتون پېژو روژه پېژو زمونږ د روژې سره دي نو چې روژه ماتې ټیم به نو ټولو نه مخکې به دسترخوان ته ناست ښځه ورته وي نه پېشمنۍ کې خدای والي نه مونځ کې نه روژه نیسې او روژه ماتې د ټولو نه مخکې ناستې وي ښه چې روژه ماتې هم نه کوم نو څه کافر خو راته نه ښکارم یو خو به کو که د کافر نه ته ښکارم چې روژه ماتې نه کوم نو بعضې سړی هم دغسې د سیرت جلسې کوي عمل نه کوي. د سیرت د جلسو غټ غرض دا چې د حضور پاک مبارک په شان عقیده زموږ خپله شي یوازې په خولې کار نه کېږي ګورئ عمل به کوې د هغې په شان ښکلې عقیده او د هغې په شان ښایسته ښکلې اخلاق او د هغې په شان ښکلې کردار او د هغې په شان ښایسته ښکلې عمل دا د جلسو د اجتماعاتو فایده ده. صحابه به فورا د نبي علیه السلام په نقش قدم عمل کوه خبره به د خولې مبارکې نه لا وتلې نه وه چې هغې کې به عمل به یې کوه. نو د پیغمبر علیه السلام د سیرت مبارک نقشه لکم فی رسول الله اسوة حسنه قرآن شریف کو یا ایها النبی انا ارسلناک اے ښکلي پیغمبره موږ ته دې قوم ته لېږلې شاهدا ومبشرا ونذیرا ته د دې نګهباني به کوې شهود حضور ته وایي ته به دوی ته هر وخت به د دې نګهباني به کوې نگهبان به حالات به ګوري ګناه څوک کوي منې کوي به نیکي څوک نه کوي هغې ته به یې بلې جنګ جګړې در نه څوک نه کوي لکه څنګه چې یو سړی دا شپونکې دا ګړې چیلې سړی نو پوره خیال ساتي چې ګړه چیلې پردي فصل له ور نه شي ناجوړې کې علاج ولو کي اوبه ورکړي ډوډۍ ورکړي دقه رنګې به نګهباني کوي د خپل امت او بیا چې څوک ستا تابعداري وکړي او ستا د نګهبانۍ نه فایده واخلي هغې له زیرې ورکوه د جنت او چې کوم سړی نه کوي ستا تابعداري نو نظیر هغه یروه د الله د عذابونو نه وداعیا الی الله باذنه وسراجا منیرا او د الله په حکم به خلک بلې دین ته داعي به داعي دعوت به ورکوي او روښان انور به لکه څنګه چې د روښان انور نه هر چا ته فایده رسېږي دغه رنګې به انشاءالله چې ستا نه مخلوق ته فایده رسېږي هماغسې وشو وبشر المؤمنین بأن لهم من الله فضلا كبيرا او مسلمانانو لوی دا زیری ورکا چې تاسو ته د الله د طرف نه ډېر لوی احسانات او انعامات دي دا به د خدای درکوي ټول وایي الحمدلله موږ مسلمانان یو دا زیری ولا تطع الكافرین والمنافقین او اذا کافرو منافقانو ګورې ونه منې هغې خو تا باندې کوشش کوي ستا په ملګرو کوشش کوي محنتونه کوي د هغې ونه منې ودع اذاهم او که څه تکلیف در کوي پروا مه ساته څوک به در پسې خبرې کوي څوک به کنځل کوي څوک به پراپېګنډې کوي هېڅ فکر چې ونه کوې وتوکل علی الله الله وایي په ما بروسه وکړه وکفا بالله وکیلا چې په ما دې بروسه وکړه د ما نه بهترین ملګري بل څوک نشته ټول نظام او کارونه به دې سمو. یو سړي زما د یو حج د ملګري نه تپوس وکړه موږ دومره غافل او ناخبر یو د الله او د رسول نه موږ ته خو د قائد اعظم صاحب تاریخ پوره معلوم دی ځکه سکول کې پرچه راځي د علامه اقبال صاحب تاریخ راته پوره معلوم دی ځکه سکول کې پرچه راځي زما د یو ملګري نه یو سړي تپوس وکړه وی یاره په مکه مکرمه کې د بیت الله نه چې خلک تاویږي راتاویږي نو وی دې کې خو د خدای قبر دی نو وی دا مدینې شریفې ته چې خلک راځي دلته د چا قبر دی العیاذ بالله دومره یو انسان ته پته نه لګي چې د حج ته لاړ شي او دته د بیت الله پته نه لګي او دته دام پته نه لګي چې زمونږ خدای جمدی دی او کمرې او قبر هم لري عیاذا بالله داسې ناپوهه خلک قسم دې ډېرو خلکو په مدینه منوره کې د ما نه په خپله تپوس کړی ډېر خلک راشي حج له او چې ځي پته ورته نه لګي چې د نبي علیه السلام قبر مبارک په کوم ځای کې دی دا زمونږ حال دی نو د سیرت د جلسو فایده دا ده چې د پیغمبر علیه السلام د حالاتو نه سړی خبردار شي تاریخ جمدی پاتې شي د حضور پاک او شکر دی د خدای فضل دی زمونږ د ښکلي پیغمبر پوره تاریخ موجود پروت دی یتیم پیدا شوی دی د پلار نه پلار یې د وفات نه مخکې وفات د پیدایش نه مخکې وفات او چې د شپږو کالو شو نو مور بیبي وفات شوه لومبې پی والا چا ورکړي دي
خپل مور بیبي آمنه او بیا د ابو لهب یو وینځه و صهیبه هغې وله پی ورکړي دي او بیا په طایف کې یو بیبي و نیکه بیبي حضرت حلیمه رضی الله تعالی عنها په ثقیف خاندان کې بیا وله هغې پی ورکړي دي لومبي واده کله کړی دی چې عمر یې 25 کاله او چا سره لومبي واده کړی دی په مکه مکرمه کې یو ډېره نیکه بیبي وه او مالداره بیبي وه او ډېره هوښیاره بیبي وه چې د هغې نوم حضرت خدیجه وه رضی الله تعالی عنها د حضور پاک عمر 25 کاله او د هغې عمر 40 کاله او هغې د پیغمبر علیه السلام کارنامې لیدلې وې او د هغه ښکلي صفتونه یې لیدلي وو نو هغې پخپله مطالبه کړې وه چې د نبي علیه السلام سره نکاح کول وغواړم نکاح ولا پیغمبر علیه السلام د خپل تره سره مشوره وکړه ابو طالب سره دی سکترو نور ترونه یې و ډېر خو هغه مهرني ترونه و میندې جدا وې پلار یې یو او ابو طالب یې په ترونو کې سکترو چې مور او پلار دی دواړه یو د حضور پاک پلار او د ابو طالب پلار او د حضور پاک نه او د ابو طالب مور دا یوه وه د ابو طالب سره مشوره وکړه او په هغه مشورې بیا د خدیجې رضی الله عنها سره نکاح شوه او د نکاح خطبه چا لوستې را ابو طالب صاحب پخپله او د هغې عمر 40 کاله او هغې ټول خپل مال حال او هر څه چې کورونه هغه حضور پاک مبارک ته وقف کړی دي وحی پې کله راغلی ده وحی په حضور پاک په 40م کال راغلی ده چې 40 کاله یې پوره شو او کوم ځای راغلی ده په غار حرا کې راغلی ده او په کومه میاشت کې د رمضان په میاشت کې او تاریخ شوی چې وحی راتله نو علما لیکي 40 د رمضان چې وحی ورباندې راغله 3 کاله پس بیا وحی بنده وه او 3 کاله پس بیا وحی راغله لومبی وحی کومه راغلې ده دا آیتونه یا اقرأ باسم ربک الذي خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم دا لومبي آیتونه نازل شوي دي او 3 کاله پس بیا دا آیتونه نازل شو یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا وسنګ دي ولا تمنن تستكثر دا آیتونه بیا نازل شو نو دا د پیغمبر علیه السلام مختصر غوندې تاریخ دی وفات کله دی مشهور دا چې 12 د ربیع الاول او قبر مبارک مزار شریف خلق چې ملاقات لذي روضه مبارکه دا په مدینه منوره کې ده د نور پیغمبرانو ګورې پته نه لګي رونو د بعضې پیغمبرانو قبرونه په عراق کې دي او د چا قبرونه په فلسطین کې دي لکه حضرت نوح ابراهیم علیه السلام او حضرت عیسی علیه السلام او د چا په شام کې دي لکه حضرت نوح علیه السلام خو دا هم پته نه لګي تاریخي خبرې دي پوره معلومات نشته او زمونږ د حضور پاک قبر مبارک په مدینه منوره کې دی دا ثابته خبره دی کې ډېر شک نشته د یو پیغمبر تاریخ محفوظ نه دی او زمونږ د حضور پاک ټول تاریخ محفوظ دی یو انګریز یو کتاب لیکلی دی په انګریزي کې او بیا د هغې په اردو کې ترجمه هم شوې ده دی 100 men د 100 لویو خلکو تاریخ یې ذکر کړی دی د 100 لویو خلکو چې په دنیا کې کوم 100 لوی خلک تیر شوي دي نو هغه انګریز عیسائی دی او د امریکې اوسېدونکی دی او هغه په اول نمبر کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړی نمبر 1 او 4 نمبر کې د عیسی علیه السلام ذکر کړی دی او په 12 یا 14 کې مان یریږي د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ذکر کړی دی نو بیا یو خبره لیکلې ده وی په ما به زما په دې کتاب به خلک اعتراض کوي وی بچې ته خو امریکنی د امریکې اوسېدونکی او ته خو عیسایي نو تا د خپل پیغمبر مرتبه په 4 نمبر کې ولې لیکلې ده او د مسلمانانو د پیغمبر لري د لومبۍ مرتبه ولې ورکړې ده نو هغه یې 4 وجې لیکلې دي وی د دې لومبۍ وجه دا ده چې زمونږ پیغمبر وعده نه دی کړی او د مسلمانانو پیغمبر وعده کړی دی د لومبۍ وجه ده زمونږ پیغمبر وعده نه دی کړی هغه کړی دی نو هغه د واده متعلق د بیبیانو متعلق او د بچو متعلق لوی تاریخ پرېښی دی چې بیبي سره به څنګه ژوند تېری او د بیبي سره به کور څنګه ژوند دی او جامه به وله راوړی که نه او په نکاح کې به څه ورکې که به نه ورکې او چې مړ شي نو میراث به
په مال کې به سره سي که نه، او کاغه مړه شي ستا به په مال کې سره سي او که نه، او بچې چې پیدا شي د بچو به څنګه تربیت کې، او د زنانه بیا په کور کې د عبادت او د هغې د بیمارو حالات وی چونکې هغه دا ودونه کړي دي نو دا ټول نظام د هغه محفوظ پروت دی. او زمونږ پیغمبر عیسی علیه السلام نه واده کړی دی او نه بچي شته، وی د هغه دغه تاریخ نشته. واقعي د حضور پاک یو زمونږ د اسلام د دین لویه سګوارې دا ده چې د ښځو ژوند به څنګه عبادتونه به څنګه روجې به څنګه او بچی به پیدا کیږي، د بچو تربیت به څنګه او د بچو په څونه حق دی او د خاوند په ښځه څومره حق دی او د ښځې په خاوند څونه حق دی. عیسی علیه السلام د مارونو د درویشۍ او د فقیرۍ ژوند تېر کړی دی. هغه لګیا او د دعوت او تبلیغ دپاره په وطنونو به ګرځېده او په کوڅو به ګرځېده. یو به ورسره کونټۍ وه، یو به ورسره ګوډې و شاته به یې راچولې او یو به ورسره کنډولو جام او یو ورسره د لرګي ګومنځ وه، نور اسم ورسره نو نه بیبي کړې ده، نه واده کړی دی او نه مال او نه کور نه جمع جرګه. اوس هم د عیسایانو پادران په دې غرونو کې پرتي چې دا کوم راهبان عبادت یې کوي او نه ښځې کوي، رهبانیت ورته وي نه بچي راوړي. نو یو ځل په لاره روانو نو څوک د لښتي په غاړه ناست و په لپې او بس کړې، نو جامې یې خوا وغورځو، وی دې ته حاجت نشته، وي په لپه مو بس کې شو. بل سړی هغه غسل وکړه نو په سر کې لاس و او په لاس یې خپل ویښته برابرول، نو ګومنځ یې خوا وغورځوله، وي د ګومنځ نه بغیر هم ویښته برابرېدی شي. نو د عیسی علیه السلام دقسې ژوند ورنو. نو وي زمونږ پیغمبر د درویشۍ او د فقیرۍ ژوند تېر، هغې خو ته خدای وایي عیسایان، او د مسلمانانو پیغمبر په معاشره کې داسې ژوند تېر کړی دی، خلکو سره ګډ ژوند یې تېر کړی دی، خلکو ته اخلاق ښولی دی او خلکو ته دین ښولی دی او خلکو ته اعمال ښولی دی. دا وی دویم فرق شو. وی دریم فرق سره دریم خاصیت د مسلمانانو د پیغمبر، وی زمونږ پیغمبر جهاد نه دی کړی او د مسلمانانو پیغمبر جهاد کړی دی او ډېره لویه علاقه فتح کړې ده. او هغې لیکلي دي وی د مسلمانانو د پیغمبر سره چې څونه جنګونه جهادونه شوي دي نو په هغې کې 2018 کسان مړه دي، 2018 کسان ټول مړه دي او په دې 2018 کې څه د پاسه 200 کسان مسلمانان دي، دا باقي کافران مړه دي. او هغه لیکي چې په 10 لکه مربع میل علاقه د مسلمانانو د پیغمبر په قبضه کې راغلې ده. نو زمون پیغمبر یوازې مذهبي مشر او د مسلمانانو پیغمبر دا مذهبي مشر او بادشاه مو، د بادشاه طریقې خلکو ته ښودلې دي. بادشاهي به څنګه کې او قضا به څنګه کې، که غل راغلی دی غلی کړی دی لاس یې پرې کړی دی، او که زناکار زنا کړی دی نو سنګسار کړی دی، او که ډاکو ډاکه کړی دی نو هغه یې سزا ورکړې ده، او که چا قتل کړی دی نو هغه یې مړ کړی دی. د مسلمانانو پیغمبر هم پیغمبر نبی هم بادشاه او زمون عیسی علیه السلام صرف پیغمبر او بادشاہ یې نه ده کړې. نو د بادشاہ ټولې طریقې چې څومره دي د مسلمانانو د پیغمبر نه راغلي دي. او بیا د هغه نه پس د هغه اووه ملګرو بادشاهي کړې ده، حضرت ابوبکر صدیق، بیا حضرت عمر، بیا حضرت عثمان، بیا حضرت علی، دی بادشاهانې کړې دي. او د هغې نه پس د حضرت علی نه پس حضرت معاویه رضی الله عنه، حضرت حسن او بیا حضرت معاویه او بیا عبدالله ابن زبیر، دی بادشاهي کړې دي په صحابو کې په ملګرو کې. وی دا ولې وروڼو دې کې د عیسی علیه السلام شان نه کمیږي، په دې ځان پوه کې عیسی علیه السلام د خدای پیغمبر جلیل القدر، هغه ته چې کومه ډیوټي والا هغه کړې ده، خو زمونږ د پیغمبر ډیوټي لږ زیاته ده چې ته به وادم کې او د بچو چل بم خلکو ته ښه او دارنګې نظام حکومت او سلطنت بم چلے، یوازې پیغمبر نو ورسره بادشاه فیصلې هم کړي دي او خشته خپل نظام او قانون یې موږ ته پرېښی دی. نو د سیرت د تقریرونو د جلسو یو فایده خو دا چې د پیغمبر علیه السلام د تاریخ نه به لږ ډېر خبردار شي. دویمه فایده څه درو د هغه عظمت پرې پړه کې کښېني چې واقعي زمونږ پیغمبر څومره لوی سړی لوی شخصیت دا به دې پړه کې کښېني او دا حقیقت دی چې حضور پاک له الله ډېر لوی خصوصیات ورکړي. دا په مخ د ځمکه د ډېرو خلکو نه د حضور پاک لوی او د سماعت تر ننه پورې چا نه دي لیدلی. عایشه بیبي فرمایي یو د سماعت له بلا وی بیا چې دی به رالل زه به هغه ځای ته او د سماعت له لاړم
عموما نو ما به د پیغمبر علیه السلام او دسمات چرته نه دی لیدلی او د دسمات ځای کې بدبویي وي وی هغې کې به خوشبویي وه وی یو ځل مې دې تپوس وکړه د الله رسوله زه چې ستاسو د اودسماتې ځای ته لاړ شم نو هلته نه بدبویي محسوسوم او نه ستاسو اودسماتې وینم وی ته نه خبره عایشې چې د پیغمبرانو اودسماتې ځمکه ځان ته راکاږي ځمکې جذب کوي او د پیغمبرانو د اودسماتې داسې مثال دی لکه د جنتیانو د جنتي چې ډېر خوراک وکړي نو د هغه د هغه خوراک د اعظمې نه بدبویي شته او نه په هغه بدبویي څوک پوهېږي نو د پیغمبر خوراک دا چې دی وکړي د بدبویۍ په شکل د پیغمبر نه خارجېږي یو ځل حضور پاک مبارک په یو کنډول کې د شپې واړه بول کړي واړه بول چرته په پیغمبر علیه السلام د خېټې درد نه دی راغلی د خېټې درد دا په هغه چا راځي چې خوراک ډېر وکړي او یا بې اعتداله خوراک وکړي او یا څښا خوراک وکړي د خېټې درد نه دی راغلی یو ځل یو دسمات یې وکړه د کوټې یو دسمات یې په کاسه کې شپه وه یو بیبي وه د هغه تږې شوې وه د هغې دا خیال نه و چې دا کوټه یو دسمات یې د نبي علیه السلام هغې پې ګومان د اوبو وکړو تیاره مې هغې وڅښلې سار حضور پاک تپوس وکړو وایي زما هغه اودسمات یې په هغه کنډول کې هغه بیبي وایي خو ما څښلی دی وایي خطا باندې به تر مرګه پورې د خېټې دل نه راځي دا د حضور پاک د اودسماتې برکت او چې بیبي څکه نو اودسمات یې که ډېر وخت هم کېدی بوی کوي که نه کوي نو هغې بدبویي نه کوله خوشبویي کوله ځکه خو بیبي څکلې نه د یو خاصیت لاړې مبارکې خاص عجیبه خاصیت لري چې کله به اوبه نه وي او کوی به وځندېد نو حضور پاک په خپلې لاړې مبارکې په کوی کې وغورځولې نو هغه کوی به داسې دغه به جوش به یې وچینو چې به بیا نه تشېده دی د لاړو مبارکو برکت یو ځل بیبي فاطمې کره لاړ نو حسنینو کې یو ماشوم هغه جاړل د لور نه یې تپوس وکړه بچې دا ماشوم ولې جاړي وایي دا وګېرې وایي ما لی راوله نو نبي علیه السلام لی راوست نو حضور پاک خپله جبه مبارکه راوویسته او د ماشوم په خوله کې یې کېښوده وی زه فاطمې وی تر مرګه پورې به په ده بیا لوږه نه راځي او نه به دې د لوږې د لاسه وجاړي دا د حضور پاک د لاړو مبارکو هغه برکت خواله مبارکې خوشبویي او خوشبویي به یې کوله زمونږ خواله صابین کوي په صابون بینځي دوه ځله بینځي په یو ځل هم کار نه کېږي او د هغې خوله مبارکه خوشبویه وه په کومه لار چې به ته په هغه لار به یې خشته ښکلې خوشبویي پرېښوده او صحابو ته به پته وه چې نبي علیه السلام په دې لار تللی دی د هغې د خولې مبارکې د خوشبویۍ د وجې نه زمونږ وینه نجسه ده پلیته ده او د حضور پاک مبارکه وینه پاکه وه عربو په دې وجود نه به یې پخکر باندې وینه ایستله یو ځل یې پخکر وینه وایستله او عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه له یې ورکړه وی دا یو سودا چې ته پټه کړه ابار ووت واپس راغی وی پټه دې کړه وی کم ځای دې پټه کړه نو خېټې ته یې لاسونی وي دلته مې پټه کړه هغه غسکلې وه حضور پاک ورته غوسه ونه کړه چې دا دې څه کړي دي بلکې ویې فرمایل وی په کوم وجود کې چې زما وینه شامله وي په هغه د جهنم اور حرام دی دی د وینې مبارک خصوصیت مونږ چې نوکان پرې باخوې وغورځه قسم په خدای د حضور پاک نوکان مبارک صحابو ځان سره ساتلي حضرت امیر معاویه رضی الله عنه د حضور پاک نوکان مبارک وسره چې کله مړ کېده وصیت یې وکړه وی الله ته به مخامخ کېږم چې ما سره به الله څه کوي وی چې زه مړ شم وی د حضور پاک دا نوکان به راوالی او زما په دې شونډو او زما په دې بریتو دې پوزې سره خوا کې به یې ماته کېده ممکن ده چې د حضور پاک د دې مبارک نوکانو د برکت نه الله زما لحاظ وساتي او ما بچ کړي حدیث کې راغلی دی ابو داود کې ذکر درته وی عائشه صدیقه فرمایي وی بعض خلقو سړو به خپل ښځه قصدن لویو سړو له لېږله د هغه زمانې چې کوم لوی چودري به او لوی مالدار به هغه له به یې ښځه ولېږله وی زه ته ورسره بدعملي وکړه وی چې زمونږ په نسب کې د هغه سړي بچی پیدا شي دا څومره جهالت په ابو داود شریف کې شته خپله ښځه دا څونه بې غیرتي ده دا به یې ولېږله وی لاړ شه پلانکي سړي سره بدعملي وکړه بیا به ورته دې نه نږدې کېده چې هغه بچی به ښکاره شو وی چې دا زمونږ نسب کې د بل نسب ښه نسب راشي
داسې خو به نن سبا چې د څاروو سره او ګډو چیلو سره او غویانو سره خلک کوم کار کوي دقه چل به دې خلکو کو د دواړو جهانو مبارک سردار خدای پاک راولېږه د هغه خلکو نه کوم شخصیات جوړ کړي وګورئ تاریخ کې د هغې مثال به پیدا نه شي داسې هستی ته جوړ بدعملی ختم بدعملی خو څه کوي چې ښځو ته نظر ختم شي ښځو ته به یې کتل هم نه دقې خلکو حضور پاک ته وایي د الله رسوله وی مونږ ځان مکمل د دې خواهشاتو نه خلاصو وی نه داسې به اوس نه کوې ښځو ته نظر یې کم ځای کوو لاس ورول خو وروستو خبره ده دا کې خو څه کوي چې پردي حق ته ګوتې به یې نه ورولې داسې شخصیات ته جوړ شو دا د چا د برکت نه دا د حضور پاک د برکت نه دا فکري تقاضا دروم چې د چا کمالات خلکو ته ښکاره شي نو هغه سره نفسیاتي او فطري د خلکو مینه پیدا کېږي نو دا علما ذکر کوي چې د حضور پاک سره فطري او نفسیاتي د انسان محبت قایم شي او مینه پیدا شي او د نورو خلکو د لویو خلکو عظمت تړه نوځي او د حضور پاک عظمت په زړه کې واقع شي نو بیا به څه کېږي چې مینه قایم شي بیا د مینې یو څو تقاضاګانې دی هغه درته ذکر کوم یو د مینې تقاضا ادب دی ادب د حضور پاک ادب کول او د مینې بله تقاضا تابعداري ده اتباع کول نو نن درته دا ړومبی تقاضا ذکر کوم چې هغه ادب او احترام دی دا ما چې کوم آیتونه ستاسو مخکې ولوستل په دې کې رب العالمین د حضور پاک د آدابو ذکر کوي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو لا تقدموا بین یدی الله ورسوله دا الله او د رسول نه به مخکې کېږئ نه چې د الله حکم او ته د هغې نه قدم مخکې لاړ شي چې نه دا نه منم هغې ته سپک وګورې او خپلې خبرې ته په دروند نظر وګورې د رسول الله خبرې او ته قدم مخکې والې چې نه دا خو فرسوده خبرې دي او دا خو د 1400 کالو زړې خبرې دي نن خو نوې تهذیب دی زما دا خبره ښه ده معاشرې له زما دا خبره برابر ده وي واتقوا الله الله نه ویرېږئ ګورې د خدای او د رسول نه ښه خبره نشئ پیدا کولی او د خدای او د رسول نه ښه قانون نشئ پیدا کولی او د خدای او د رسول نه ښه اخلاق نشئ پیدا کولی د هغې نه ګام مو اوچتوئ الله نه ویرېږئ او الله اوریدونکی دی او د علم خاوند دی که داسې ګډې وړې خبرې م د خولې نه ووتې نو الله اوري او خبرېږي الله به د هغې سزا درکوي زما ورونو د حضور پاک مبارک د عایشې بیبي په کوټه کې دفن دی او ورسره خوا کې حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما هم دفن دي دا هغه زمانه کې د جومات نه د عایشې بیبي کوټه بار وه کور بار و خو یو کړکۍ جومات ته اوتې وه نو حضور پاک به د هغې کړکۍ په ذریعه جومات ته تشریف راوړه بیا یو بادشاه د عبدالملک ابن مروان زوی ولید یې نوم هغه په 80 هجره کې د پیغمبر علیه السلام دغه کوټه مبارکه عایشه بیبي بیا وفات شوې وه او دا درې واړه پکې دفن دي حضور پاک او د هغه نږدې ملګري نو دا کوټه په جومات کې شامله کړه او حالانکه خلکو ډېر زیات د خفګان اظهار وکړه چې دا جومات کې داخلول نه دي پکار حضور پاک د وفات په وخت کې په دې مرض کې فرمایلي وی خدای دې په یهودیانو په عیسایانو لعنت نازل کړي دا خیره وکړه وی هغې د خپلو پیغمبرانو قبرونو ته سجدې کړي دي پام کوئ ګورې زما قبر ته سجدې ونه کړې او زما د قبر نه جومات جوړ نه کړې عایشه بیبي فرمایي وی که دا یره نه وي نو ما بیا دا قبرونه درته ښکاره کړي خو یریږم چې څوک به د سجدې ونه کړي او څوک کې جومات جوړ نه کړي نو چې هغه دا کوټه مبارکه په جومات کې شاملوله نو علما پې خفه و خو بادشاه زبردست و جابر و چې هغه مخکې غږ نه شو کولی بیا د عمر ابن عبدالعزیز زمانه راله نو دغه کوټه یې 15 ګوټي جوړه کړه 15 ګوټه یو دیوال چې دا د کوم طرف نه خلک سلام کوي نو دا نیغ دیوال دی او جومات طرف ته چې کوم دیوال دی هغه هم نیغ دی او بقیت صحیح ته چې کوم دیوال دی هغه هم نیغ دی او چې کوم دا بل طرف ته دی د جومات دی مخامخ صحیح ته نو دی بیا داسې راوستی دی نو یو ګوټی ته جوړ کړی دی مخمس ورته وي 15 شکله 15 دیواله یې تاو کړه نو ما نه یو عالم تپوس وکړ ما ته یې ویل دا ولې وی دا مخمس دا 15 ولې دي کوټه خو د 4 دیوالې وي
او دې پنځه کړي دا ولې. نو دا ما ورته جواب ورکړم عمر ابن عبدالعزیز عالمانو ته وویل چې دا څلور دیواله کونه چې څلور ګوټه شي، پنځه ګوټه کوي چې د بیت الله سره تشبیه ختم شي. بیت الله څلور ګوټه دی، د هغې خلک طواف کوي. نو دا دې دا یو کونه به اوږده کړو، پنځه ګوټه به یې کړو چې هسې نه سبا څوک طواف شروع نه کړي او د بیت الله مشابه نه شي. د هغې نه پس یو بل بادشاه تېر شوی دی سلطان اشرف، هغه ته ګیر چاپېره د اوسپنو غټې غټې جنګلې ته وکړې وي او دا آیتونه د حضور پاک په هغه روضه مبارکه د پاسه لیکلي دي. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. دا په بره لیکلی شوی دی چې د حضور پاک په مخ کې به اوچتې خبرې نه کوي، او چې څوک د حضور پاک په مخ کې ټیټې خبرې کوي، ښکته خبرې کوي، رو رو خبرې کوي، دا د زړه متقیان دي. د دې زړه کې تقوا پرته ده، پرهیز پکې پروت دی، د حضور پاک احترام کوي. نو چې څوک د حضور پاک په مخ کې ټیټې خبرې کوي، چغې نه وایي، شور نه وایي، دا هغه خلک دي چې زړه تقوا یې پرته ده، زړه کې یېرېږي، احترام کوي، دې له به خدای پاک لوی اجر ورکوي او الله به ګناهونه بخي. یو په دا آیت لیکلی شوی دی او یو دا بل آیت لیکلی شوی دی دا چې یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول، چې د حضور پاک مخکې به چغې نه وهئ. نبی علیہ السلام مبارک سره حضرت ابوبکر او حضرت عمر فاروق هم پراته دي. نو سړی وایي دا دواړه ډېر خوش قسمته دي چې د حضور پاک په ګاونډ کې پراته دي. دا لویه خوش قسمتیا ده. حضرت عایشې بي خوب لیدلی وی خوب مې ولید یو سپومۍ د اسمان دې نیمې ته راغله او ډېره لویه رڼه یې وکړه او زما غېږ کې را پرېوته. وی بیا مې بل خوب ولیده چې یو بله سپومۍ نه په دغه خوب کې مې بیا ولیدل یو بله سپومۍ راوچته شوه او د اسمان دې نیمې ته ورسېدل او دا دنیا روښانه کړه او زما غېږ کې را پرېوته. وی بیا مې بله درېیمه سپومۍ ولیدله، د اسمان دې نیمې ته ورسېدله او ښه رڼه یې وکړه او زما دې غېږ کې را پرېوته. نو پلار ته الوی حضرت ابوبکر صدیق ته وی بابا داسې خوب مې لیدلی دی. غږ یې ورته ونه کړ. چې کله حضور پاک وفات شو او د عایشې بیبي په کوټه کې دفن شو، نبی رسول ابوبکر خپلې لور ته وی عایشې ته یا بنیه بنیته ای زما لورې هذا احد اقمارک، دا د هغه یوه سپومۍ وه چې ستا کوټې ته راغله او یوه ترل آخرین او دوه نورې وترى الاخرين هغه دوه نور سپومۍ به دې ان قریب وویني. نو بله سپومۍ حضرت ابوبکر صدیق وه او بله سپومۍ حضرت عمر فاروق وه. دا لوی منقبت د یو عالم د پیغمبر علیه السلام په ګاونډ کې د حضرت ابوبکر او د عمر فضیلت ذکر کو چې دا ډېر بهتر دي ځکه د حضور پاک په ګاونډ کې دفن دي. نو یو شاګرد پاسېد وی صاحب د حضور پاک په ګاونډ کې چې څوک دفن شي نو د هغې څه فضیلت شته؟ هغه عالم ورته وی لنډ جواب درکړم کوږد؟ وی نه لنډ جواب راکړه. نو د عالم ته چا ببوزې واخلي، دا پکینی د لس ببوزې دی ورته واخلي. نو هغه عالم د هغه سړي نه تپوس وکړه د هغه طالب نه، وی دا ببوزې چا ته والي کېږي؟ وی دا صرف تاسو ته والي کېږي. وی صرف ما ته وی یو او وی هوی تاسو ته در رسي که نه؟ وی یو صاحب چې داسې تاویل را تاویل نو موږ ته هم فایده را رسېږي. وی دغه رنګې رحمتونه په حضور پاک را ورېږي، وی ګاونډیانو ته فایده رسېږي. او چې څومره درود شریف خلک وای او د هغه درود شریف برکتونه او د هغې فضیلتونه حضور پاک ته بالخصوص رسېږي، او لکه د ببودې شانتې هغه هوا برکتونه یې دواړو ګاونډیانو ته هم رسېږي. نو په روزه مبارکه دا آیتونه لیکلي دي نو او د دې مقصد څه دی چې د حضور پاک احترام به کوئ او قدر به یې کوئ. د بنو تمیم یو قوم راغی، نو هغې خو نه پوهېدل د بهره راغل، د بار نه به دا بانډیسیان خلک راغلل په ادب بنو خبر. هغې پې دا ګمان وکړه چې لکه عام انسان د څوک اواز کوي نو اواز یې ورته وکړه یا محمد اخرج الینا، اواز یې ورته وکړه اے محمد صلی الله علیه وسلم مونږ له روزه مونږ در سره کار دی. لکه اوس چې څوک راشي یو ملګري ته دیوال نه غاړه اواز وکړي، هغې نو خبر چې داسې خو یې نه دي پکار. نو نبی علیہ السلام مبارک وله راووت، فوراً قرآن شریف کې الله دا آیت نازل ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، چې څوک د دیوال نه هغې غاړه درته اوازونه کوي نو دا نه پوهېږي نه پوهېږي، دا لا خبر نه دی خیر دی.
اذا آداب و نمرور خبری لا تجعلوا دعاء رسول كدعاء بعضكم بعضا چې څنګه یو بل سره چغې وهې نو نبی علیہ السلام سره به داسې اوازونه نه کوي. دی یو ادب او احترام دی. مونږ یو بل ته وایو اے فلان کیا، اے زیدا، اے عبدالله، اے سعید، دا چغې حضور پاک ته په داسې پناوه اوازونه نه کوي. قرآن شریف ته وګورئ، آدم علیہ السلام ته خدای په نوم اواز کړی دی، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، یا آدم اے آدم. نوح علیہ السلام ته په نامه اواز کړی دی، یا نوح اهبط بسلام منا و برکات، اے نوح د کشتۍ نه کوزه په سلامتی او په برکتونو. ابراهیم علیہ السلام ته په نامه اواز کړی دی، ان صدقت الرؤیا یا ابراهیم، څنګه دی ان صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين، هغه ته په یا ابراهیم اواز کړی دی. په موسی علیہ السلام ته په یا اواز کړی دی، ما تلک بیمینک یا موسی. عیسی علیہ السلام ته په نامه اواز کړی دی، یا عیسی انی متوفیک و رافعک الی. او ټول قرآن د اول نه اخره پورې ولټوي، نبی علیہ السلام ته په نامه نوم نه دی اخیستی. اواز سره چې اواز یې ورته کړی دا نشته. دا دی یا ایها الرسول، یا ایها النبی، یا ایها المزمل، یا ایها المدثر، یا ایها الذی نزل علیک القرآن. دا سره صفت آواز شوی دی. یا ایها المدثر، اے صادر غستون کیا. یا ایها المزلمل، اے ځان رانغښتون کیا. یا ایها الرسول، اے زما ښکلي پیغمبره. یا ایها النبی، اے زما ښکلي پیغمبره. دې سره آواز شوی دی. نو څنګه چې موږ یو بل سره په معاشره کې په نوم آواز کوو، دقسې په نوم آواز به د دواړو جهانو سردار ته صحابو نه کوو، او الله پې خپه هم شوي داسې به نه وایې ورته. احترام به کوې، ادب به کوې ورونو. نو یو خدا شوه. دویم چې حضور پاک اودي را پاسوی بنا دی، دویم ادب او احترام دی. بخاری شریف کې حدیث یو صحابي فرمایي وی چې حضور پاک به کله اودو موږ به نه را پاسو. ولی به نه را پاسې؟ یو خو د هغه بې احترامي ده، او بل ممکن ده چې په دې خوب کې ورته وحي راځي. ځکه ډېر کله ته به حضور پاک ته په خوب کې وحي راتله، زړه به بیدار او سترګې به اودې وي، نه به یې پاسې. په یو موقع نبی علیہ السلام مبارک حضرت بلال رضی الله عنه مقرر کړ. د شپې اخیري وخت و، وی ته موږ له څوکۍ کوه چې کله سبا راوخېږي موږ لمانځه را پاس. وی ښه، وی ته به هم را پاسو. نبی علیہ السلام سره صحابه کرام موده شو. خدای بلال لم خوب ورواز دی موده شو. نور راوخت، حضرت عمر د ټولو نه مخکې پاسې، نو آواز یې ډېر دروند او غټ و، هغه الله اکبر الله اکبر. نبی علیہ السلام دا هغه په آواز را پاسېده، اے بلاله چېرته ته تا چې وي زه به پاسو؟ وی د خدای رسوله چې کوم ذات ته موده کړی وي نو زه یې موده کړم. نو ګوره پاسو بیا نه حضور پاک ذکر به شروع کړ، الله اکبر به وي، نو حضور پاک برا بیدار شو. د خپې نه به نه لقو چې پاسه، لاس به نه لقو چې پاسه، اواز به ورته نه کو چې پاسه. دا د حضور پاک بې احترامي ده، او د حضور پاک باغې ډېر قدر او ډېر عزت به کوو. نو دا محبت او د مینې تقاضا دا ده چې موږ به د حضور پاک سره مینه کوو، عزت به کوو، احترام به کوو، او بیا ادبي به نه کوو. دا آیت کې نازل شو، یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، چې د پیغمبر د آواز نه آواز نه اوچتوئ. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، او داسې یو بل سره نیغې نیغې په زوره خبرې کوئ، دا به هم نه کوئ. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، وی ګورې عمل به هم برباد شي او په ځان به نه کوي. علما لیکي چې د پیغمبر علیه السلام بې ادبي د عمل بربادي ده. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دینه پس غلی بو، دونه به غلی و، د ډېر تیز آواز و چې خلکو به یې تپوس کو، وی څه دا خبره خو ما به ونرېده، دونه یې آواز ټیټ کړ. او یو بل صحابي و، هغه کور کې ناست جړلی نه راوته. حضور پاک یو ځل تپوس وکړ، وی فلان کې نه ښکاري. یو صحابي لاړ، وی نبي علیه السلام دې تپوس وکړ ته خو نه راځې؟ وی زه خو برباد شویم او تباه شویم. یا څنګه؟ وی ما اواز د حضور پاک په مجلس کې د ما اواز اوچت دی، نو ما ډېر اوازونه کړي دي او ډېرې اوچتې خبرې مې کړي دي، او الله وایي چې چا د هغې مخکې اوچتې خبرې وکړي عمل یې برباد دی، نو زما خو هر څه برباد شوي دي. نبي علیہ السلام ته چې الو هغې ورپسې بیا ستا دې ولېږه، وی نه راځه خیر دی. دا قصدن چې څوک چغې وایي اوچت اواز کوي، لکه بعضې سړی په زوره زوره خبرې کوي او مقصد یې د دې بل بېعزتي وي، او چې څوک غیر اختیاري اواز اوچت شي
نو پاغي نیوکه نشته. ادین علما دا معلومه چې د مور او پلار په مخ کې به موچته خبره نه کوي او د استاد په مخ کې به موچته خبره نه کوي، دا ګناه ده. نو د پیغمبر علیه السلام به ادب او احترام وکوي، عزت وکوي، او داغه د خاطر داغه د کلی به میګر کوي او داغه د گاونډیانو. حضرت عباس رضی الله عنه یو ځل حضور پاک لراغه وی سب وی زمون خلق قدر نه کوي، عزت هم نه کوي. حضور پاک فوراً په منبر کې ناسته وی اے خلق وره عم الرجل سن و ابي وی تر د انسان داسي لکه د پلار باندې وی کچا د عباس عزت او کدمه عزت وکړه او کچا عباس خپک دی خپکلم او چا چې زه خپک ملې خپکاو او چا چې الله خپک قریب د چې ورته ورغی. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانہ هغه اعلان وکړ وی خدای مو بخلا د جمعه ته چې د چا ناوی دا بل طرف ته واړوي، جمعه ته د کوټو به بند کې ځکه د خلکو چې چا جمعه سره دیوالو نو کو ناوه به جمعه ته بدله، نو باران کې به جمعه کې چقلې جوړې شوې وی دا بل طرف ته واړوي. نو ډیرو خلکو هغه ناوی واړولې، حضرت عباس رضی الله عنه د حضور پاک تر هغه ناوه نه واړولې. حضرت عمر چې راغی وی دا یو ناوه پکې ولې پاتې ده، نو راګي چې تکلا غناوي اخوا غورځول وی زه هم چې ویړوي تاسو نه اړوي جمعه ته چقلو کیږي. حضرت عباس ته چوي عباس چې راغی وی غناوه وی عمر فاروق په لرګي والا ویړولا وی خو نکړل وی دا ولتا ناړولا وی دا حضور پاک مبارک په خپل لاس مبارک خدا ناوه مال لګولې ما چې کوټه جوړوله دا ناوره د هغې لګولې ده. حضرت عمر چې خبر شو وی عباس مال راشه وی دا چا لګوي، دا حضور پاک لګولې وه وی ځکه ما اخوا نه کړه. دونه احترام به د هغې ناوې کو چې که نه ما حضور پاک لګولې ده هغې نه اخوا کوله. وی ښه وی یو هله راشه وی حضرت عباس ما نه غلطي وشوه، زه معافي غواړم. امیر المؤمنین په خپله حضرت عمر ولا خټه خوشته کړه، هغه ناوې راواغېسته وی عباس زما په اوږو به ودرېږي او زه به دې اوچتوم دا ناوه واپس په خپل ځای لګې، معافي غواړم. وی نه داسې به وخېږم بره بیا ولګوم وی داسې کېږي نه، د حضور پاک د مبارک لاس لګولې شوې ناوه مې غورځولې ده، اوس به زما په اوږو ودرېږي لګې به د بره نه خو هم ناوه لګېدی شي خدا بکے خلق امیر المؤمنین دا سے مکوا. حضرت عباس امیر المؤمنین دا سے نکو په پوړې بوته ودرېږو د بل طرف نه به لګاو وی کیږي نه د حضور پاک د مبارک لاس نامه می غرضولې ده. نو حضرت عمر وته ټیټ شو عباس په ګودرې او چاته کاغذ یې له رسول الله په واپس کیخا. دا د صحابه احترام او عزت د پیغمبر علیه السلام د تر سره باران یو ځل نه کې د باران چې باران نه کې د قحطو نو عموما به صحابه او نبی رسول الله ته شکایت وکړي باران نه کېږي ناغي به منځ کړي استسقا. نو حضور پاک وفات شو نو حضرت عباس راوست او چې وی مخامخ ادرو وی اے الله یا الله وی مونږ به تا خپل پیغمبر پیش کړ نو فتسقینا تا به مونږ سیراب په مونږ باندې باران وکړ. او نن حضور پاک مبارک دنیا کې مونږ سره نشته نو نستسقیک بعم نبیک نو د خپل پیغمبر دا ترم درته مخامخ کړی دی الله په مونږ باران وکړه. ګور الله دونه احترام کوي د حضور پاک د تر د پیغمبر هم درته مخامخ کړی دی. خدای مونږ سیراب کا لاسونه نوخ کته کړی چې شي د اسمان کې نور کې خدای ورځ راښکاره کړو الله باران وکړه. دا احترام دی زمارو د کلی به احترام کې د کلی د جماعت به احترام کې. یو سړی د مدینه منورې د مستو بیزتی کړی و وی د مدینه د ماسته خو یې رامیشه تراوي حضور پاک په خوب کې ولید وی خج زما د وطن مستو ته په سپک نظر ګورې دلته کیسه فورا د ما د کلي نه وځه. هغې غریب به جړل یو عالم لبته بل عالم لبته دا خو مانه غلطي شوې ده. چا ورته ویلا چې د حضرت حمزه رضی الله عنه د حضور پاک تر سید الشهدا په احد کې او د هغه قبر سره وجاړه الله به دې معاف کړي. د هغه قبر سره لاړ او جړلې خوب کې چې وده شو حضرت حمزه ولیده وی نور به دې الله معاف کړي او د مدینه شریفې نه فورا وځګني د ایمان د وتو خطر دی. دونه احترام وکړي د مدینه د خاور. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مدینه شریفه ته تلو نو مدینه شریفه ته چې څنګه لار یو ورځ به تیر کړو نو یې ځم شاګردان تر راته شو ویسه ولی وی بس ځم وی خلق مدینه په سرمن کوي او بلار وځي پکې تیرې
او تراغلی او شاگردان دی مونږ د قدر عزت احترام کو ته واپس سي وی به زما څه ضرورت ته زدم هغه مجبوره کوي اورځه بل ته راکړه سبا بیا وې زدم شاگردان بیا را جمع شو بیا مجبوره کړو دې ته راکړه بروز بیا وې زدم د مالی سخت ما یو خیر څه مجبوری ده مونږ په باندې خلک خان دي استاد او امام او استاد په مدینه شریفه کې تنگ دي او خلک ارمانونه کوي د مدینه شریف او ته دې موږ روزانه پاتې کوو ته دې موږ توجه وایي چې ولې دې وې قسم دې چې مدینه شریفه ته را د نشو ما او دس نه مات کړي یریګم چې اسنه داسې ځای کې متیاز حکم چې پاغه دې د حضور پاک مبارک قدم لګېدل ما پرې دې لګ باروزم چې په یقین سره هغه ځای ته ورسم چې ما ته په یقین معلومه ده چې حضور پاک دلته نه دی رسېدلی نو دس په مات کم واپس براش او دس ماتي ګناه نه ده صحابه نه دي کړې تابعین نه دي کړې لیکن دا د هغه په زړه کې احترام او قدر د مدینه شریفو پروت نو مدینه مبارکه دا هغه احترام بم کو د حضور پاک د مخ او د حضور پاک د برکت نه یو ځل حضور پاک مبارک اعلان وکړ فاطمه بزغه مني فاطمه زما د غوخه ټوټه ده فمن حبها فقد حبني چې چا دې سره مینه وکړه ما سره مینه وکړه او من ابغضها فقد اغضبني چې چا دې سره بغض وکړه ما سره بغض وکړه او من ابغضني او چې چا ما سره بغض وکړه یوشک الله ان یوقعه فی النار قبل چې الله جهنم په اور کې وغورځي سلام سلورم احترام یې سو چې پکور کې دنه आवाजونه ورته نه کوي چې بار روزه دې بل احترام دی او داغه د کلی داغه د خاندان داغه د اولاد داغه د مرګرو دوستانو د ټولو احترام دا بخامخا کې مجنون متعلق نه وای مجنون وای لقد امر على الديار ديار ليلى وإذا ليلى فكورون مچکر لگاو اقبل ذل جدار وذل جدار بکلو می دغه دیوال خپل او کلو می دابل دیوال خپل دیوال ولی خپل وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار وی دی دیوالونو باندې عشق نو د دې مینا می پړک نه وا خو دیوال کې دنه چې څوک پراته دي او څوک موجود چې لیلا دا داغي مینا می پړک پراته ده نو د لیلا د محبت توجب مجنون داغه دیوالونه خپلول د کلی او د مجنون د کوسوس په به خپل وی د لیلا نظر په لګیدل دي نو موږ د حضور پاک د مخ داغه د کلی او داغه د مرګرو د ټولو قدر او عزت او احترام وکړو دا قانون او دا قاعده شروع او چې څوک به احترامي کوي سزا صدا قرآن شریف کې الله تعالی سزا ذکر کوي ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ای پدان به خبر نه او عمل به برباد شوی تباہ شوی به شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه دا ډېر لوی سړی تیر شوی د دارالعلوم دیوبند لومبي طالب پاتې شوی لومبي طالب دیو د دارالعلوم دیوبند او لومبي استاد محمود او لومبي طالب هم دیو محمود د دوه محمودانو نه خدای پاک دا مدرسه روانه کړل او ډېر لوی خیر ته الله غشته دی په هر میدان کې مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه د شاګرد داغه نه الله سونه کار غشته دی مولانا حسین احمد مدنی شاګرد داغه نه الله سونه کار غشته دی مشان ورشاد کشمیری رحمت الله علیه د شاګرد داغه نه الله سونه کار غشته دی مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه شاګرد داغه نه خدای سمره لوی سلسله روانه کړې د سمره لوی کار ته الله غشته دی مفتی کفایت الله سے بے شاگردوں داغنا اللہ سونا کارا غشت رسونا بے استفتاگان و فتوے کتابوں نے غٹ غٹ لکھے دی نو شیخ الہند صاحب دیتے لئے مدینی شریفی تھا دیوئی دچ پکا ما کمرہ کی دیروم پکا ما کوٹا کی نوی چی منگ با ڈوڑای خوانا نوی دا ڈوڑای کا پوٹی بام دا کلکینا باغ وردور وی یو معشوم میولی دا اوالا خبری مکا بے برا چپ شوارو وی دا معشومان به یو معشوم راته او چې دا کلکیانه بچا اخوا ډوډۍ غورځولې وي هغه پوټي به راغونډول وی چې نظر مې وکړ چې د جانو به څومره ټوکړې غورځولې لکه انسان ډوډۍ وخوري او کوم پوټي غورځوي وی دغه معشوم به هغه پوټي راغونډول وی زما فیصله خپه شو چې دا معشوم خو ډېر ښایسته ښکلی هلک دی راکوټې او دې دا پوټي راغونډوي چې په دې به څه کوي غوالې وړي ګډو چیرولې وړي چرګولې وړي یو ځل مې تپوس وکړ بچې دلته راشه دا پوټي چې تر روزانه راغونډی په دې څه کې ای بابا دا کور ته وړو بچې کور پې څه کې وی دا مونږ خورو که نه ولې بچې ستاسو بل څه ذریعه نشته وی نه د یتیم پلار مې مړ دی او ماشومان خویندې مې دي
او مونږ ټول واړه یو نابالغه او د پردې د کور یو زما مور د چا خدمت هم نشي کولی په نو د دقه د اجانو په دې کړکو ګرځم او چې کوم پوټې هغې غردولې راغونډوم او ځان لی خوشته په دې خپله ګزاره کوم بچې له کم دی ذاتي وی د مدینې منورې نو زړه مې پیسې درد وکړه وی ما ورته چې بچې وی مې چې دا ماشوم خو به ضایع شي دا چې لوی شي دی به څه کوي نه بس هنر زده کي او نه بس علم زده کي دا خو به برباد شي لوپر به شي وی مې چې بچې یو خبره درته کوم زه دا هندوستان یم او مدرسې نوم مې دیوبند تا به اورېدلي لویه مدرسه ده نو بچې زه به ځان سره بوځم او لکه د زوی غوندې به د خدمت وکړم لوی به دې کړم د مدینې منورې د خاطره او سبق به در باندې ویم خشته ښکلی عالم به نه الله جوړ کړي دلته به ضایع شي او بیا راځه دې خپل کلي ته چې خدای دله علم درکړي نو الله به دله عزت او مال هر څه درکړي زه مور سره دې سلا وکړه وی به کاکاجي مور سره به سلا وکړم وی مور سره دې سلا وکړه مونږ به پلانکې ورځ باندې ځو نو کتلې نو ما سره به لاړ شي وی دا ماشوم لا وی په کومه ورځ چې زه راتلم دا ماشوم راغی وی مونږ اخري سلام وکړو چې اوس به ځو واپس وی دا ماشوم راغی وی ما ولید مې چې بچې مور سره دې سلا وکړه بیا یو کاکاجي مور سره خو مې سلا وکړه مور درته څه وی مور مې وی چې دا بچې لاړ شه ورسره بالکل خدای به دنه عالم جوړ کړي او بچې که عالم دنه جوړ هم نه شو خیر دې ستا د یو کس د ډوډۍ نه خو به خلاصه شم ګنې دې نورو سره به ګزاره کوم مې بیا هم زړه خفه شو مې چې نه بچې تا نه به خدای ښکلی عالم جوړوي او مور ته دې ووایه زما نوم پته هر څه وله ورکړه زه به ستا داسې خیال ساتم لکه پلار چې د خپل بچي لکه ته د مدینې باشندې په پلانکي وخت زه ځم راځه وی چې زه راسې روان شوم وی دا ماشوم یې رامنډه کړې ما دې کاکاجي لږ ودرېږه وی ودرېدم وی د حضور پاک روضې مبارکې د پاسه چې ګمبد دی وی هغې ته یې داسې مخامخ ګوته ونیوله وی ما ته وی چې ته ما کوم وطن ته بوځې هلته دا شته وی زه خو پوه شوم وی ما وی بچې که دا هلته وي نو موږ دلته څه کول دا خو هلته نشته دلته د ځکه ورپسې موږ راځو وی کاکاجي خفه کېږه ما عالم دم جوړ نشم پیسه دم نه دا ټوکړې به راغونډوم خو د دې ګمبد لاندې چې دا کومه خشته مبارکه ځمکه د روضه مبارکه را دې پرېښودو ته تیار دی ما ګوره دې ماشوم بچي ته وګوره او د حضور پاک قدر ته وګوره او د هغه د ګمبد قدر ته وګوره زما وروڼو د حضور پاک احترام د هغه د جومات احترام د هغه د دوستان او د ملګرو احترام حدیث پاک کې په خپله راځي اتقوا الله الله فی اصحابی اے خلقوی دا خدای نو یریږي حضور پاک فرمای دا الله نو یریږي زما مرګرو پسې ګوري بد ردونه پام کوي فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم وکتاسو یو کس د احد د غرم رسر در خیرات د احد غر 2.5 میله کې غټ غر دی که د احد د غر عمره سره در ستاسو کې څوک خیرات کړي ما بلغ مد احدهم نو زما د صحابي د یوې چټاکۍ خیرات ته د هغې ثواب نه رسېږي څومره لوی خدمت یې د حضور پاک کړی قسم په خدای سړی حیران شي څومره مینه وره دې خلکو یو ځل جهاد د خلک دل یو ښځه او ماشوم بچی و چغې کړې په جړا جړا او الله ته لاسونه وکړل که یا الله زما خپل پیغمبر جهاد در روان دی او د دې ښځې خاوند په یو جهاد کې شهید شوی و الله زما دومره څوک نشته چې د حضور پاک سره جهاد ته لاړ شي خاوند مې مړ بچي مې نشته دا مطلب مې دی چې د حضور پاک باندې هسې نقشې لګي چې زما خاوند ورته مخکې ولاړ وي زما بچي وي چې هغه ورته سینه نیغه کړې وي نو حضور پاک باندې به تورې ورېږي او د غشو باران به او زما به څوک نه وي ورسره هسې نه ونه لګي زخمي نه شي خوږ نه شي جاللی الله دومره څوک نشته چې د حضور پاک سره د هغه د دفاع دپاره میدان ته ولېږم دا ماشوم بچی هغې کې راواغېسته او نبي علیه السلام له جومات ته راله حضور پاک له چې راله ودرېده وی د الله رسوله ته د پلانکي سړي ښځی نبي علیه السلام هغه وپېژن چې هغه شهید شوی دی وی ما دا خپل بچی راوړی دی دا جهاد له ځان سره بوله ورونه کې تړلی ماشوم بچی وی څه دې ووی
وی دا بچی میں روستری دا سر جہاد لبوزا. نبی علیہ السلام پریشان شو، خود دماغو کی فرق لے کسے چل دے وتے وی پدی بچی باز سنگ جہاد وی زما سوچتا نہ کن اور کاش چې خاون میں وی چې د سره تلے، کاش چې بالغان بچی میں چې د سره ملے گلے، کاش چې رونه میں پلار میں چې د سره ملے گلے. اس میں نشتا او زما خپل زړه کیږي خو خدای ته پرې دي ځان سره تخذ پابندی ده نو دا بچی بوز ځان سره وی په دې بچی باندې سوکم وی دا بچی سوکتا په غشي یا په توره اولی یو صحابي له ورکه چې هغه لکه د ډال غوندې تا ته دی نیسي دی به لږې غوته به بچ کېږي. خپل ماشوم بچی سره څونه خلک مینه کوي چې ماشوم په ژړا شي قسم دی چې هله مور پلار له خوب نه ورځي. دا صحابي را ورکه د نه به ډال جوړوي او تا به پې بچ کوي. حضور پاک د سترګو مبارکو نه اوښکې وبهېدې او ډېره دوه یې وسوله وکړه. خدای فکر مه کوه دا بچی به خدای پاک لوی کړي او دی به د کافرو دپاره ډالي او دنه به خدای په جهادونو کې ډېر لوی خدمت والي او تو دی به سره خپل خاون خدای جنت الفردوس ته داخل کړي. دا محبت و نو چې دې خلکو سره څوک مینه ونه کړي آیا هغه ایمان کې به فرقي که به نه صحابو سره به مینه کوي د حضور پاک ګاونډیان ادب احترام به کوي قدر به کوي او هغه جومات ته چې څوک هم داخل شي که نه نو خلک یو هیبت غوندې په سړي راځي په خپله سړی نه غواړي چې ماله د جومات بیا ادبي شي د مدینې منورې کلي به قدر کوي. حضور پاک مبارک چې کله هجرت وکړ مدینې شریفې ته حضرت بلال به ژړل چې ناجوړه به شو نو ژړل به حالانکه په مکه کې څومره ظلمونه ورسره شوي ژړل به او خیرې به یې کړو یا خدایا ابو جهل تباه کې یا الله عصبه تباه کې خدای د مکې کافر تباه کې مونږ یې د ښکلې پاکې ځمکې نه د وبا ځمکې ته راوشړلو ځکه مدینه منوره کې بیماري زیاته. حضور پاک مبارک دعا وکړه یا الله د مدینې دا وبا د مدینې نه لرې کړې او اللهم حبب الینا المدینه كحبنا مکة او شد. خدای مدینه مونږ ته خوښه کړي او داسې راته خوښه کړي لکه مکه چې پخه او بلکې د هغې نه راته زیاته خوښه کړي. نو خوب یې ولید یو ببر سرې توره ښځه بد شکله مې ولیده چې د مدینې شریفې نه روانه شوه او جحفې ته لاړه. صحابه ورته وی صاحب تعبیر یې څه دی؟ وی الله د مدینې منورې نه وبا لرې کړه او جحفې ته یې ورسونه. آب و هوا یې مزېداره شوه خوشګواره او خشته شوه. احد ته چې به کله راغی نو حضور پاک به فرمایل احد جبل هذا احد دا د احد راښکاره شو. جبل دا یو غر دی یحبنا مونږ سره مینه کوي او مونږ د احد د غر سره مینه کوي. نو زمارونو دا د حضور پاک سره مینه چې سړی کوي د مینې یوه تقاضا دا ده چې د حضور پاک ادب به کوي او احترام به کوي د هغه د کلي ادب او احترام به کوي د هغه د ملګرو ادب او احترام به کوي. عمر ابن عبدالعزیز ډېر زیات عادل بادشاه تیر شوی دی عادل او د حضرت معاویه رضی الله عنه او د حضرت علی رضی الله عنه منځ کې جګړې به ډېرې کېدلې. نو یو سړي د عبدالله ابن مبارک نه دا ډېر لوی د حدیث استاد دی هغه نه تپوس وکړه وی صاحب عبدالله ابن مبارک غوره دی او که عمر ابن عبدالعزیز غوره دی؟ عمر ابن عبدالعزیز وی صاحب د معاویه صاحب غوره دی او که عمر ابن عبدالعزیز غوره دی؟ معاویه صاحب صحابي دی عمر ابن عبدالعزیز تابعي دی خو دې ډېر زیات انصاف د کړی دی په خپل دور کې. نو عبدالله ابن مبارک ورته وایي وی داسې خبره دی وکړه چې وجود دې را لغونې غونې کړه دا ستا خبره وه وی که ټوله دنیا د عمر ابن عبدالعزیز غوندې عادلانو نه ډکه شي دا ټوله ځمکه نو قسم دی د معاویه صاحب د هغې اس چې د حضور پاک سره په هغې په ملګرتیا کې جهاد کړی دی د هغې اس د خپو دوړې ته هم نه رسي.